کرونده به د اشعارو پې وکاندم چې په مخ مې د جانان نوې سپرلی شي او ستا نازونه اداګان نشي را یاد دی هر یو شعر په تخیل کې مې ژوندی شي. زه د تسبونو مخالف نه یم خبره دا ده چې ریا ده پکې خدای وار وکړه دنیا مه روانوه زما سرتوره پښتونخوا ده پکې. جي کتونکو زه مبشر جان یوسفزی متاسو ګورئ ځلان ټي وي. نن په خپل کلي ډاګې کې ولاړم بیا دې خوا راپورته شهیده ورته ویل کېږي او یو ډېر خوږژبی شاعر د ډېر ښه شاعر اسرار پطرس صاحب سره ولاړ یو. اسرار پطرس صاحب دی را سره په څنګ او را سره بل زمونږ د صوابۍ په سوشل میډیا باندې کار کوي د صوابۍ اواز د هغې اډمن چې کوم دی ابرار کمرګی والا هغې را سره مو ولاړ دی. ډېر زیات د ټولو مشکور یو چې دلته موږ له وخت راکړی دی د ځلن ټلویزیون د شعر او د ادب حوالې سره یو پروګرام دی. پطرس صاحب لومړی تاسو ته پخیرالي وایو. ډېره مننه مبشر جان صاحب چې موږ له وخت راکړو او ستاسو مینوالو ته به زه یو غزل ډالۍ کوم. زه یمه د بلا بلا غمونو لیونې همېش ستا د سوچونو د فکرونو لیونې په ځان خو نه یم زه په هر چا باندې حیران یم په ځان خو نه یم په هر چا باندې حریان یم زه نه یم د سرو شونډو د خالونو لیونې او ورځمه د ګودر په لور دیدن د لیونۍ له زمړ په انتظار د دیدنونو لیونې ورځمه د ګودر په لور دیدن د لیونۍ له زمړ په انتظار د دیدنونو لیونې او بچي دې ورته وږي د نیستۍ سره په جنګ دی شي ستړی پریشان د ارمانونو لیونې مننه او بار راته به نه کړي د دنیا نه مې پناه کړي څه چل کوي ما وجنې د سرونو لیونې او بار راته به نه کړي د دنیا نه مې پناه کړي څه چل کوي ما وجنې د سرونو لیونې اسرار فطرت پتا د شاعرۍ په ژبه پوه کی په شهیده کې اوسېږي د شعرونو لیونې اسرار فطرت پتا د شاعرۍ په ژبه پوه کی شهیده کې اوسېږي د شعرونو لیونې او اسدالي اسد صاحب بل یو غزل دی چې هغه کرونده به د اشعارو پې وکاندم چې په مخ مې د جانان نوې سپرلی شي او ستا نازونه اداګان نشي را یاد دی هر یو شعر په تخیل کې مې ژوندی شي ستا نازونه اداګان نشي را یاد دی هر یو شعر په تخیل کې مې زلمی شي او د ورک شوي څیز اعلان جماعت کې کېږي دا به څه کېږي چې ورک مانه زړګی شي او مننه او فرموس رموس مې ډېر ځل ورته ووي یقین نه دی که رقیب چرې سړی شي فرموس رموس مې ډېر ځل ورته ووي یقین نه دی که رقیب چرې سړی شي او بل شعر دی چې په دولت باندې ماړه خلک خندېږي خوار د عشق په غم کې جاړې لیونې شي مننه په دولت باندې ماړه خلک خندېږي خوار د عشق په غم کې جاړې لیونې شي او آخرنی شعر دی چې ای فطرت بې د عشق نه ګیدړ وي سړی ګیدړ وي چې مین شي څوک بچانو ازمریش. ترکو یقینا چې تاسو به د اسرار پطرس صاحب د شاعرۍ نه خوندونه اخیستي وي ډېره په زړه پورې شاعري کوي د کیمرې شاته اسدالي اسد صاحب مطلب دا پروګرام تر تاسو در رسوي کیمرې شاته هغې خدمات ترسره کوي هغې بار غوښتنه که تاسو د اواز د اسد صاحب اورېدلي وي چې پطرس صاحب دا شعر بیا ووایه دا شعر دې له هم ډېره مزه ورکړه د پښتو ژبې یو لوی سټار د کیمرې شاته لږ ساعت شیبو کې به تاسو ته مخامخ کېږي را سره د صوابۍ اواز چې به کومې د صوابۍ اواز پورته کوي د هغې اډمن نه سره ولاړ دی. ابرار صاحب څنګه چل دی؟ ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او موږ هم په پروګرام کې ټایم راکړو. ستاسو ډېره مننه. شاعري دې خوښېږي که نه؟ شاعري مې خو ډېره زیاته خوښوي او ځکه خپل پروګرامونه هم زما چې کوم چینل دی صوابۍ اواز نه ځکه زه ټول پروګرامونه د شاعرۍ مایرۍ
نو دا د خلکو نه ریکارډ کوم. ډېر مننه مبشر جان. ښه په یوټیوب باندې څه چینل لري؟ او یوټیوب باندې هم د ثوابه आवाज او د فیسبوک باندې باندې هم د ثوابه आवाज کتونکو ته وایي چې سبسکرایب یې کړي که نه؟ لازمي چې کوم زمون خلک چې کوم کتونکي مونږ خوښوي نو لازمي د ثوابه आवाज چینل لازمي زمون پیج هم لایک او فالو کې او زمون د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب. فطرت صاحب جی جی تاسو خو د پښتو دپاره مطلب خدمات کوئ، تاسو به هم یو یوټیوب چینل پرانستی وکړه؟ جی زما پیج هم شته دی، زما د یوټیوب چینل هم شته دی. د یوټیوب چینل حسین احمد صادق فوټری او د پیج نوم چې دی نه زما درد زما غزل. نو زه مینوالو ته وایم که د ما سره څوک مینه لري نو زما پیج چې کوم دی نو هغه لایک کوي او فالو یې کوي او یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کوي. حسین احمد صادق فوټری دا ستاسو استاد دی؟ دا جی دا زموږ استاد دی او دغه په وساطت باندې ما چې کتونکو د ثوابه आवाज او ورسره حسین احمد صادق صاحب په یوټیوب باندې لږ لړ شي، لینک تاسو ته زه په ډسکرپشن کې ږدم، هغه سبسکرایب کې، ځکه دا خلک خدمت کوي، خپله پیسه لګوي، خپل وخت خرابوي، تاسو ته ښکلي ښکلي پروګرامات مخې ته ږدي، شعر شاعري ادب دا تاسو ته وړاندې کوي. د ټول نه لوی اعزاز دا چې خپل استاد محترم حسین احمد صادق صاحب چې د پښتو ژبې یو لوی نوم دی، یو لوی روښانه نوم دی، حسین احمد صادق صاحب د کچه خاورونه جوړ دی، ځای په ځای په لوګي تور دی. دا د دې استاد محترم دی، دلته اکثر راشي دوریو کې موږ سره ډېر ناستې کړی دی، دوی له دلته ډېر راځي. نو د هغې په نوم باندې دا یوټیوب چینل پرانسته کړې ده حسین احمد صادق. دا ټول سبسکرایب کړئ. مننه، انشاءالله د یو نوي پروګرام سره بیا حاضرېږم. اجازه اخلم، د لوی الله په امان.